سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. د قرآن کریم په ابتدا کې آداب او اصول بیانو چې کله یو قاری او طالب علم د قرآن د دې آداب او لحاظ وکړي نو هغه قرآن ډیر په اسانتیا سره زده کولی شي. د آداب او اهمیت او پاغې کې اول ادب چې هغه اصلاح النیت یا تصحیح النیت پاغی باندې مفصل بیان مون کړو. اوس نننی سبق کې دویم ادب د پاره د قرآن کریم چې هغه عظمت د قرآن یا عظمت د قرآن دویم ادب مون ذکر کوو. عظمت معنا لویواله او چتواله د قرآن کریم چې قرآن کریم دا به د یو طالب علم د پاره د قاری د پاره د هر سنه اوچتی، دا به د هر سنه هغه د پاره لوی وي. نیت اصلاح وشو چې د الله د رضا د پاره کیناستو او خپل پیسې لګي، خپل مال لګي، خپل وخت ورکي، د وخت پابندي کوي، نو اوس عظمت د قرآن دین په سینه کې کینی چې دا د قرآن عظمت دا به زما د پاره د هر څه نه لوی وي، د هر څه نه اوچت وي. د قرآن کریم عظمت دا قرآن کریم ځای په ځای په خپله بیانوي. احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې هم ګواه دی چې قرآن څومره لوی کلام دی، څومره عظیم الشان کلام دی. نو چې هر کله عظیم الشان کلامی، اوچت کلام وي، عظمت والا کتابی، نو دا بیا په هر مومن مسلمان باندې فرضی، دا واجبی چې هغوی د دې عظمت وپیژني. قرآن کریم په خپله په عظمت د قرآن مستقل یو صورت راوړي چې هغه صورت ته سورة القدر ویلی شي. تاسو نه که چا سوال وکړو چې مستقل صورت چې په هغې کې صرف د قرآن د عظمت ذکري، د قرآن د اوچتوالي بیاني، چې د هغې نه بغیر د بل څه شي د اوچتوالي بیان پکې نه وي، نو هغه کوم صورت دی؟ تاسو به ورته وایي چې سورة القدر. نو سورة القدر وګورئ، 90 نمبر سورت دے 13 سپارے کی. اللہ رب کریم فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر. انا یقینا منگا انزلناه من نازل کڑے دے دا قرآن، ہو ضمیر راجیم دے قرآن تا، فی لیلۃ القدر پشپد عزت کی. دا قرآن مونږه د یو عزتمندې شپې په هغه شپه کې مونږ د دې نزول کړی. وما ادراک ما لیلة القدر، او څه شي پوه کړې ته څه لوی شان دی د شپه د قدر. لیلة القدر، دا شپه د قدر، خیر من الف شهر، غوره دی د زرو میاشتو نه. دا داسې شپه ده لیلة القدر چې د دې په مقابله کې زر میاشتې شي هم مقابله نشي کولی. نو دې شپې له وګورئ عزت د چا د وجې میلاو شو؟ په تمامو شپو کې د دې قرآن کریم د وجې. نو قرآن ګوره داسې عظیم الشان کلام دی چې په کومه شپه کې د دې نزول شوی، په شپه د قدر، نو هغه شپه الله رب کریم د زرو میاشتو په مقابله کې بهتر ګرځولی. یو تن چې په لیلۃ القدر کې عبادتو کی، د عزت په دې شپه کې عبادتو کی، او بل خو همدغه تن
زر میاشتې مسلسل عبادتونه کوي، نو دغه زرو میاشتو عبادتونه د دې یوې شپې د عبادت مقابله نشي کولی. نو لږ دې ته غور وکړئ د زړه نه چې الله کریم دې شپې له عزت ورکړی، نو د څه شي د وجې؟ د دې قرآن د نزول د وجې د دې نه تاسو په خپل سینه کې راولئ چې قرآن مجید سوره عظیم الشان کلام دی چې شپې له دوره عزت ورکوي، ما و تعالی به څنګه عزت نه راکوي. دارنګ په کوم میاشت کې چې د قرآن نزول شوی دی هغه میاشت تاسو وګورئ، سورة البقره کې الله رب کریم په خپله بیانوي. سورة البقره 2 نمبر سورت آیت نمبر 115. سورة البقره 2 نمبر سورت آیت 115. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه میاشت دی انزل فيه القرآن چې نازل شوی په دې کې قرآن. د رمضان په دې میاشت کې هم د قرآن نزول شوی. نو په میاشتو کې وګورئ عزتمن میاشت هغه من کم یو ګړو د رمضان، د برکتونو نه ډک میاشت دی چې سړی د سحر د اذان نه وړاندې خوراک سکاکو کې بیا تر ماښامه پورې خوراک نه کوي. دا چې صرف یو ګیلاس اوبه وڅښي، په هغه یو ګیلاس اوبو کې دوره برکت دی چې د هغه تنده لوږه هر څه پې ماتېږي. نو دوره د برکتونو میاشت چې د یو غریب په دسترخوان باندې وګورئ 6 قسمه ترکاري موجودي. دوره د برکت میاشت، دا برکت دی میاشت ته څه د وجې میلاو شو؟ د قرآن د دې نزول د وجې انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن راغلی دی. ګوره شپې ته په عزت ملاویږي، میاشت ته په الله رب کریم عزت ورکوي. یو انسان دی چې هغه له عزت نه ملاویږي خو چې ته ورته کښېنې تا به معزز کی، تا به قدردان کی د خلکو په نیز په خلکو کې. لکه د دې یو بله نمونه مو ګورئ، سورت آل عمران دې پسې سورت دی 3 نمبر چې الله رب کریم میاشت له عزت ورکوي، شپې له عزت ورکوي. آیا الله رب کریم زایلم په عزت ورکوي که نه؟ دې دپاره سورت آل عمران 3 نمبر سورت آیت نمبر دی 96. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا، یقینا اول کور وضع للناس چې خوده شوی دی د پاره د عبادت د خلکو، للذی ببکة مبارکا، خامخا هغه په مکه کې دی، مبارکن ډک دی د برکاتونه. په دې مکه کې دا برکت د قرآن د وجې راغلی چې په دې کې د الله رب کریم کلام بیان شوی، د الله کلام نازل شوی دی په دې کې. نو ګورئ ځای ته په الله عزت ورکوي، میاشت له په الله عزت ورکوي، شپې له په الله رب کریم عزت ورکوي. دا سوره عظیم الشان کلام دی، دا سوره اوچت کلام دی. د یو قاری د یو طالب علم د قرآن په زړه کې اوس په کار دا دی چې د قرآن عظمت ځای ونیسي، د زړه نه د تمامو اشیاو عظمت، د تعلیم، د کار روزګار، د خپل خپلوانو، د ملمنو، د نورو کارونو عظمت اوس باید داغه د زړه نه لرې شي او هغه عظمت ځای صرف او صرف قرآن ته پاتې شي. دا د اوس نه ځان سره عزم وکړي، اراده وکړي چې د نن نه بعد د قرآن کریم نه اوچت کتاب یا اوچت کلام به زما په زړه کې هیڅ هم نه وي، د قرآن عظمت به ډیر زیات وي. همدې سورت آل عمران کې لږ وګورئ، مخکې لاړ شئ، آیت نمبر دی 110 آیت. کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم دا استمرار دلته راوړی، په خپل ځای به انشاءالله وضاحت کو. استمرار او دار سه ماضی او مضارع دار یو شی به تاسو پیژنئ. کنتم یی تاسو یا وی تاسو یا یی به تاسو، خیر امت غوره امت،
اخرجت للناس رایستی شوی د پاره د اصلاح د خلکو. ګوره دی امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته الله رب کریم غوره وی چې په تمامو سابقه امتونو کې دغه امت غوره دی. ولی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو امر کوئ پاغه کارونه چې وی په شریعت کې د قرآن د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو دای طرف ته خلق را بلی امر کوئ. وتنهون عن المنکر، او تاسو منع کوئ خلق داغه کارونو نه چې نوی شریعت کې خلاف شریعت کارونو نه خلق منع کوئ. نو دا کار ګوري قرآن ته تخی امر بالمعروف و نهی عن المنکر. نو داو چتواله دا غورواله چې تمام امت ته حاصل شپ دی وجه چې هغه د قرآن بیان وکړه. نو قرآن کریم ته کینا قرآن بتای عزتمن کې د صحابو ډله وګورئ. صحابو ته په دنیا کې الله رب کریم د جنتونو زیری ورکړي دي، په دنیا کې د خپل رضا زیری هغې ته الله ورکړي. رضی الله عنهم ورضوا عنه، چې الله هم د دین راضي دی، دوی د الله نه راضي دي. که دغه الفاظ ځان سره مغواړي قرآن له وخت ورکې د قرآن عظمت به په سینه کې د هر یو سیز نه اوچت ساتي. نو قرآن کریم تاسو ګورئ شپه پې عزتمن کیږي، میاشت پې عزتمن کیږي، ځای پې عزتمن کیږي، دارنګ خلق ډله پې عزتمن کیږي. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ د تمام انبیاء امام ګرځي د قرآن کریم د وجې. دارنګ چې په کوم رحل باندې ګورئ مون قرآن کریم کیدو دغه رحل د پاسه نه څوک خپه نشي اړولی. په کوم غلاف کې چې قرآن کریم تاو شي نو هغه غلاف څوک اخوا غورځولی نشي. د کم قاری په سینه کې چې قرآن دن نشي، د کم عالم سینه کې چې قرآن دن نشي، داغه عالم داغه قاری خلق بی عزتی نشي کوله. نو دا عزت دا شرف الله رب کریم په خپل کلام باندې ورکوي. تاسو ټول ته خواست د قرآن له وخت ورکوي. ګورئ د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي، او بیا په دې شرایطو په دې حالاتو کې خو بالکل نه. بهر چوزي یو تن نو داغه دا یقین نه وي، بلکې یو 10% یقین نه چې زه به کور ته سالم راځم او کنه. مرګ ډیر زیات بے حد آسان شوی. قرآن کریم له د الله کلام له ګوري وخت ورکوي. دا ما چې تاسو ته دا ګوګل میټ په ذریعہ کوشش دا کوم چې درس جاری ساتم، داغي اصل وجه ګوره دا نه د چیرې ما ته خلق ناستی زه به ریکارډینګ کوم تاسو ته به سند کوم، که اوري او که نه اوري ستاسو خوښه، زما خپله ذمهداري به پوره کیږي. خو په دې ګوګل میټ باندې زه ځکه آنلاین راځم چې دا کوم خوش قسمته آنلاین راځي په دې خوش قسمته دي چې دی دغه خپل وخت مختص کړی دی د دې کلام دپاره د دې قرآن دپاره. دا وخت دی هیڅ څیز له نه ورکوي انشاءالله، او نه به ورله معنی جوړیږي په دې وخت کې چې دی دا وخت بل څیز له ورکوي، ځکه دا د قرآن وخت موږ مختص. او د دې غټه فایده به دا وي چې کم ملګري په ګوګل میټ باندې موږ سره درس ته کینی، دی به انشاءالله العزیز دا به مستقل او ډیر په ذموارۍ سره خپل دا درس سرته رسوي. ځکه یو سوچ وي، یو فکر یې غونډه هلکه ته به جي به زمونږ درس یو فکس وخت وي، نو هغه وخت ته دی ځان حاضر کی او هغه خپل وخت نیمه ګنټه یو ګنټه قیمتي کی. او که فرض که یو تن دا وایي چې یاره بس ریکارډینګ هسې م راځي، ریکارډینګ به مونږه هلته شیر کوو او ریکارډینګ به مونږ له راځي، هغه به بیا زه اورم چې کم ټایم مې واورېدو. دا یاد وساتئ دا به یو ورځ یو هفته زیات نه زیات یو میاشت نه بعد ډیر په مشکله دا درس به تاسو اورئ چې څومره اورېدونکي وي. کوشش دا کوئ یو مختص ټایم قرآن له ورکئ. سکول د پاره، کالج د پاره، یونیورسټي د پاره، کار روزګار د پاره مختص وختونه دي. د الله کلام معاذ الله د هغه کارونو نه دوره ښکته شي چې مونږ قرآن له یو مختص وخت نشو ورکولی، مونږ قرآن له یو خاص ټایم نشو ورکولی. دا قرآن کریم دومره زمونږ په نیز باندې معاذ الله سپک شو.
د سکول قدر شته، د کالج قدر زموږ سینو کې شته، د اکیډمیانو قدر شته، د روزګارونو شته، د خپلو افسرانو د نورو حکمونه موږ منو. آیا قرآن کریم او د الله احکامات معاذ الله دومره وغورځېده چې قرآن له موږ یو خاص وخت نشو ورکولی؟ که دا ټول ژوند موږ د قرآن نه قربان کو، والله العظیم چې دا به ډیر کم وي، دا به هیڅ نه وي. دا قرآن ډیر عظیم و شان کلام دی رونو. دی قرآن له کوشش وکړئ، وخت ورکئ او شمولیت خپل په دی ګوګل میټ باندې جاری کړئ. په ګوګل میټ باندې چې تاسو فکس 8 بجې درس ته کینئ، دا تاسو مانه لیکل واخلئ چې په کوم اصول او آدابو زه تاسو ته ویم قرآن وای، انشاءالله په میاشت کې دنه به تاسو ته خپله ریزلټ نتیجه مخې ته راشي. نو کوشش دا کوئ چې آنلاین درس ته ځان حاضر کړئ. که فرض که داسې یو ورځ ایمرجنسی وي د یو انسان نشي راتلی، زه ستا درس ریکارډ شوی دی، خدا خپل مستقل مزاجي ونه ګرځېږي، بیا به ترې کټ شي، بیا به پاتې شي. ځکه یوټیوب او ګوګل تاسو وګورئ د داسې درسونو نه ډک دي، نو بس هغه شته هلته ګوره. خو دا ګوګل میټ دا آنلاین درس د دې فایده به دا وي چې تاسو ټول به انشاءالله دې دپاره هر وخت حاضر یي. کوشش به دا کوئ چې موږ نه درس قضا نشي، قضایي به هم نه راځي، قرآن به زده کوئ. نو د قرآن کریم عظمت د قرآن د نورو آیتونو نم ځای په ځای پته لګي، خو بیا کلام ډیر اوږدېږي. یو څو احادیث پې ویمه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د سنن الدارمی کې، دام د حدیثو کتاب د سنن الدارمی. رسول الله فرمای فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. فضل کلام الله، فضیلت د کلام د الله د قرآن کریم اوچتواله، علی سائر الکلام په تمامو کلامو باندې، په تمامو کتابونو باندې داسې دی کفضل الله علی خلقه، لکه څنګه چې د الله فضل په خپل مخلوق باندې. تاسو نه که زه سوال وکم چې الله رب کریم د خپل مخلوق نه څومره اوچت دی، نو موازنه تاسو کولی شئ چې د هغې څوک موازنه وکړي؟ هېڅوک موازنه نشي کولی، نه تاسو کولی شئ نه مونږ کولی شو. نو آیا قرآن کریم موازنه به اوس مونږ د نورو کتابونو سره وکړو؟ د قرآن کریم موازنه به مونږ د دنیا کارونو سره وکړو؟ دا به یو ډیر زیات بیوقوف انسانی چې د قرآن موازنه د دنیا د کتبو سره کوي، د دنیا د کارونو سره کوي، د میلمنو سره د نورو سره موازنه کوي او قرآن کریم د هغې نه ښکته ګڼي. دا ډیر د یو شرم مقام دی زموږ دپاره، د دې مسلمانانو دپاره. قرآن به د ټولو نه اوچت وي، داسې به اوچت وي لکه څنګه چې الله رب کریم اوچت دی په تمامو مخلوقاتو. نو د دې قرآن اوچتوالی تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوئ چې څومره اوچت. 23 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ په تکالیفو کې تیر کړی. ولې د دې قرآن دپاره؟ ځکه دا قرآن ډیر اوچت کلام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کلی پریښی دی، مکه بیت الله غوندې ځای پې پریښی، خپل تری پې قربان کړی، ګڼ شمېر صحابه کرام پې قربان کړي دي، تکلیفونه یې تیر کړی، د وینو نه ډک شوی، لت پت شوی په وینو باندې. خو د قرآن کریم عظمت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی غورځولی. اصحاب کرام وګورئ، هغې د قرآن کریم عظمت نه دی غورځولی، ځانونه یې پې شهیدان کړي دي، ځانونه یې پې قربان کړي. هغه خلکو سره د قرآن کریم قدر و، هغه خلکو سره د قرآن کریم د عظمت، د قرآن کریم د فضیلت او د هغې اهمیت و هغې ته معلوم و. خو افسوس نن دا دی چې موږ ته د قرآن کریم د دې کلام په شان کلام عزت موږ سره نشته، موږ د دې په فضیلت او موږ د دې په قدر نه یو پوه. قسم په الله تاسو وګورئ هغه منسوخ کتابونه، یهود وګورئ، نصارا وګورئ، په هغه منسوخ کتابونو باندې څومره کلک ولاړ دي، څومره خپل کتاب له هغې عظمت او د هغې فضیلت ورکړی، هغوی ورله ټیم ورکوي، هغې پې څومره محنت کوي لګیا دی. نن په دنیا کې وګورئ که هټلر دا یو عیسائی تیر شوی، یهودیان هغې سره کم کار وکړو، هولوکاسټ تاسو ټول پیژنئ. لږ یهودیان یې پرېښودو دې دپاره چې وایي دا زه پرېږدم چې خلکو ته بعد کې بیا اندازه وشي چې دا ما ولې وژلو.
هغه لږ یهود تاسو ګورئ دوره په خپل دین باندې کلک دي چې نن بیا وګورئ په دنیا باندې هغې حاوي شول. دوره په خپل کتاب باندې هغې کلک ولاړ دي، په تورات باندې دوره مضبوط ولاړ دي یهود چې نن بیا ستا په دنیا حاوي شو. دا انټرنیټ ټول د هغې په کنټرول کې دی. نن سبا ستا بیلنس ستا پیسې ټول ډیجیټل کېږي، دا د هغې په کنټرول کې دی. تاسو ګورئ ټیکنالوجي د هغې په لاس کې، ډیفنس سیسټم د ټولو نه د هغې مضبوط دی، کرنسي د هغې مضبوط. لږ غوندې خلک دي خو دنیا کې هغې وګورئ خپل یو هولډ راوستی په تمام دنیا باندې. ولې هغې خپل دین سره ډیر مخلص دي. یهودیان نصارا وګورئ کوم ځای کې ګرځي او موږ ته وګورئ راشي مسلمانانو ته. ولې موږ خپل دین ته سپک کتلی دی. رونو کوشش دا وکړئ خویندو چې خلکو ته د قرآن کریم عظمت بیانوئ، د قرآن کریم اوچتوالی بیانوئ، خپل دین ته رامایل کړئ، خپل دین ته راولئ. او نن دا دین ته دعوت ورکول دا ډیر آسان شي. موبایل شته، انټرنیټ شته، واتس اپ شته، میسنجر شته، ګوګل میټ وګوره شته. موږ پې درس کوو، کم کم ځایونو کې ناست دی او تاسو درس اورئ. نو کوشش دا وکړئ د الله کلام چې څومره اوچت دی نو هغه اوچتوالی د خلکو زړونو کې راولئ او مستقل مزاجي پکې راولئ. دا نه چې د یو ورځ یا د 2 ورځو کاري نه، دا به تر مرګه پورې وي. کوشش دا کوئ چې قرآن له تاسو وخت ورکړه. زمونږ هفته کې 4 ورځې درسي چې په دې 4 ورځو کې یو ورځ هم زمونږ نه قضا نشي. یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله جمع ورکونو اول به ودرې د صفونه به جوړولو. دا یاد ساتئ صفونه جوړول په منځ کې دا ډیر اهم کار دی، ډیر ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به باقاعده ګرځېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل سووا صفوفکم، تاسو خپل صفونه برابر کړئ. وحاذوا بین مناکبکم ولینوا فی ایدی اخوانکم وسدوا الخلل، اوږې د اوږو سره میلاو کړئ. د خپل رونو په لاسونو کې نرم شي چې هغه تاسو په صف کې برابري، نو جنگ ورسره مه کوئ. وسدوا الخلل، او خالي ځایونه ډک کړئ. خالي ځای به نه پرېږدي. خالی ځای چې چام پریخو په صف کې شیطان دن نشي او بیا شیطان چې هغې سره څه کوي یا بیا کولی شي. نو همداسې تاسو ته ویم چې د قرآن کریم په درس کې ګیپ مه پرېږدي، خالی ځای پرې نه ږدئ. ګني په هغه خالی ځای کې شیطان ننوځي، خدای مکه رو رو سستی به درکې راولي، قرآن نه به هم کټ کړي. قرآن نه یاد ساتئ چې څوک کټ شو، قرآن ته یو ځل ناستو بیا کټ شو واوړېدو، د دې به ګورې ډېره سخته سزا وي. قرآن کریم دا په خپله ذکر کوي. لږ تاسو وګورئ سورت الزخرف اول وګورئ، او 2 آیتونه پې ویم بیا بس کوم. سورت دی سورت الزخرف. قرآن کریم کې سورت الزخرف راواړوئ. سورت الزخرف سورت نمبر دی 43. سورت نمبر 43 دی، آیت نمبر دی 14. پدې کې تاسو ګورئ چې چام قرآن کریم ته ناسته وکړو، قرآن نه بیا واوړېدو، یا هم داسې اورېدلي سره ناسته نه کوي، د قرآن درسونو ته نه کینی، قرآن باندې ځان نه پوه کوي، نو ګورئ چې څه کېږي ورسره. الله فرمایي سورت الزخرف 43 سورت آیت 14 36 نمبر آیت، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. ومن یعشو، او چا چې مخ واړو عن ذکر الرحمن، د ذکر د مهربان بادشاہ. ذکر یو معنا عام ذکر الله یادول، یو معنا دا قرآن کریم، ځکه په دې سرم الله یادېږي. نو چا چې د قرآن نه مخ واړولو، الله څه فرمایي؟ نقید له شیطانا، نو من مقرر کو په د باندې شیطان په مقرر شي، شیطان ورسره راشي. فهو له قرین، نو دا شیطان د دوست. ځکه هلته د الله د ولایت نه ووتې چې د الله کلام دې پرېښودو، نو ولایت د چا درته میلاو شو؟ د شیطان. نو دا شیطان به دې دوست وي، او شیطان چې ستا دوست شو نو کوم ځای ته به دې رسئ؟ هغه ځای ته چې دا هغه ځای نه مونږ پناه غواړو. الله دې مونږ وساتي دې نه. دارنګ سورت طه وګورئ، قرآن کریم نه چې چا اعراض وکړو، قرآن نه واوښتو یا قرآن ته سره کینه ناستو،
په قیامت کې به انجام سي. دنیا کې خو دا انجام شي چې د شیطان ملګری شه او د شیطان ملګرتیا یاد ساتي هیڅوک نه خوښوي. خو د دې غفلت د وجې چې قرآن نه مونږ ځان غافله که د شیطان په ملګرتیا کې رالو او بیا د قیامت پر ورځ به د دې سړي څه حال وي. دې دپاره صورت وګورئ طه 20 نمبر صورت آیت دی 140 124 آیت. ومن اعرض عن ذکری او چا چې اعراض وکړو مخې واړولو عن ذکری زما د کتاب نه فإن له معیشة ضنکا نو یقینا دله به وي ګذران تنګ ژوند به تنګ وي. چا چې د قرآن نه مخ واړولو د هغه ژوند به تنګ وي ګذران به تنګ وي. ونحشره یوم القیامة اعما او پورته به کو دله په ورځ د قیامت ړوند. الله فرمایي چا چې د قرآن نه مخ واړولو نو د هغه ژوند به تنګ وي. دنیا کې ژوند به ډیر زیات تنګ وي. څنګه به ژوند دې تنګ وي؟ مال دولت به ورسره وي، بنگلې به وي، جایدادونه به وي، ګاډي به وي، هر څه به وي هر څه به وي، خو ژوند کې به سکون نه وي. چام چې د الله د کلام نه اعراض کړی د یاد ساتئ د هغې زړونو کې ګورئ سکون نشته. سکون چې لټوئ نو په قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې ولټوئ چې قرآن نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه د صحابو د لارې نه خواشوئ د ائمو د لارې نه خواشئ. یاد ساتئ سکون او اطمینان به په زندګۍ کې ونه ګورئ. نو ګوره د قرآن نه اعراض کول د هغې یو انجام څه شه؟ ستا ژوند د دنیا تنګ شه. دا یو معنی ده. دلته یو بله معنی هم د ښکلې معنی ده. د تنویر المقباس تفسیر منسوب د عبدالله ابن عباس ته مجید الدین فیروز آبادی دا تفسیر غونډ کړی. هغه دلته یو بله معنی کوي فإن له معیشة ضنکا معنی کوي فإن له عذابا شدیدا فی القبر. چا چې د قرآن نه اعراض وکړو قرآن نه مخ واړولو نو یقینا د دپاره به وي عذابا شدیدا عذاب ډیر سخت فی القبر په قبر کې. د قرآن نه اعراض کول دنیا ژوند خو دې تنګ شه د هغه برزخ ژوند دې تنګ شه د عذاب نه ډک شه. بیا د قیامت ژوند به دې څنګه شي؟ ونحشره یوم القیامة اعما او پورته به کو دله په ورځ د قیامت ړوند. قیامت کې مړون شو دا غټې سترګې ښکلې سترګې دې ملاړې نو چې بیا پورته شي دا انسان دا معرض د قرآن نه اعراض کوونکی د قرآن نه د قیامت په ورځ پورته شي نو وبوي قال ربي وبوي ورب زما لما حشرتني اعما زه دې ولې پورته کم ړوند؟ یا الله زه دې ړوند ولې پورته کم؟ وقد كنت بصیرا او په تحقیق سره زوم لیدونکی یا الله زما خو سترګې وي ما په دنیا کې قتل زما سترګې خوړندې نه وي زه د ړوند ولې پورته کم؟ الله به جواب ورکي قال كذلك اتتك آیاتنا قال خبرم دغه رنګې ده. الله به وایي خبرم دغه رنګې ده اتتك آیاتنا راغلیو تا ته آیتونه زمونږه فنسیتها ای فترکتها نو تا پرېښودیو دا آیتونه قرآن ته دې شا کړی قرآن دې پرېښودیو. دې وجې الله رب کریم څه فرمایي وکذلک اليوم تنسا او همدې وجې چې تا قرآن پرېښودیو نن ورځې مونږه ته پرېښودې د خپل رحمت نه زما رحمت نه ته پرېښودې شو. وګورئ د قرآن نه مخ اړول قرآن ته وخت نه ورکول قرآن ته نه کیناستل دنیا تباهي ستا د برزخ د ژوند تباهي د قیامت د ورځې تباهي هغې سره به سرې. واحد د نجات لاره یاد ساتئ رونو خویندو هغه قرآن کریم دی. قرآن له ډیر وخت ورکوئ قرآن باندې ځان قربان کوي قرآن باندې مال قربان کوي. دا یو ګنټه نیمه ګنټه دا د قرآن دپاره سوي والله العظیم که په دې موږ د قرآن دا 40 ګنټې چې ورکو موږ د قرآن هغه عظمت نشو پوره کولی کوم چې د قرآن حق. خو دا لږ غوندې وخت دا به موږ انشاءالله الله ته بهانه کړو چې یا الله دغه موسو دا موږ ستا کلام له ورکړو ته په دې باندې زموږ نه راضي شي او الله کریم دې وکړي چې په دې لږ غوندې وخت دی الله زموږ نه راضي شي. اصل مقصد زموږ هم دا دی چې الله موږ نه ناراضه نه الله زموږ نه راضي وي. دنیا به موږ انشاءالله ښایسته وي د برزخ ژوند به موږ ښایسته وي د قبر او آخرت ژوند به موږ ښایسته وي او دا ښایست دا نعمتونه
دا کله راتلی شي چې منګه ځان د قرآن کریم سره مکمل وتړو او دا ځان سره عهد بوکو د نن نه چې د نن نه بعد به زه قرآن له پوره وخت ورکوم. کوم وخت چې موږ مختص کړی دی کوشش به کوو چې موږ دا درس آنلاین وورو او ځان په قرآن پوه کړو او بعضې نیم وخت چې انسان د یو ځای کې ګیر شم زه درس ریکارډ کېږي هغه به بیا زاورم خو چوټي او قضایي به پکې نه راولو. میلمانه یاران دوستان ګپ شپ چکرو ته تلل کالج سټډي د یونیورسيټي سټډي د سکول سټډي د هغې به خپل وختونه وي خو د قرآن وخت به د قرآن وخت وي. دا به انشاءالله د ټولو عزم او اراده وي. نو دا زمونږ دویم ادب د قرآن څه شی دی چې عظمت د قرآن زمونږ په سینه کې د هر یو څیز نه بالاتر وي د هر یو څیز نه اوچت وي چې د قرآن دا وخت مونږ کوم قرآن له ورکړی چې دا بل هیڅ څیز له ورنه. الله تعالی دې په دې بیان موږ له د عمل توفیق راکړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.